ښاروالۍ د ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو پینهکاري کولو پروژې چارې راپیل کړې. په دې پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې 15,000 متره مربع هغه سړکونه پینهکاري سي کوم چې هغه د مختلفو عواملو له کبله تخریب سوي وي. عام خلک د دغو رغنیزو پروژو د چارو له پیله هرکلی کوي، خو د نورو رغنیزو پروژو د پلي کولو غوښتونکي دي. دا سړک خامه و، ډبې و، ټکرونه هم پرې کېدله، د دوکاندارانو هم ډېر ځینې په تکلیف و، د غټو موټرانو والا دوی چاقیانې هم کولې، موټران بې ځغلوله، یو د بل راسته بې نه کتل، یو د بل سره بې کاټوله. نو د دې له وجې څخه دلته ټکرونه پر دا سړک کېدله. څومره په تکلیف به وو، دومره هغه د خبره دلته کچهدانۍ به وې، څه چټلې به وو په دې سړک. اوس وګوره غیر ډمبره تر اوسه اوس لا ښه ښکاري. د ترافیکو پر مخ باندې د دې سړک چې یک طرفه و ازدحام ډېر و او ترافیکي حادثې ډېرې منځته راتللې. خوشبختانه چې دا سړک جوړ سو نو د ترافیکو ازدحام به هم کم سي او ترافیکي حادثې به هم کمې سي.